جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، څنګه چې ما تاسو ته وویله چې جذبه ژوندۍ ده او د جذبې دا تاسو وګورئ یو ډېر اهم نشانی عمران خان صاحب سره مینه کوونکي زموږ سره دا یو سپیشل ملګری دی او سپیشلی د خان صاحب په مینه کې ډېر زیات چې دی هغه مین دی په خان صاحب. نو راځئ پوښتنه ترې کوو چې دلته ولې راغلی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته پته ده حالات ډېر خراب دي، ډېر زیات شیلینګ دی، ډسټربلنس دی، مشکلات دي، هډن دي. دا به څنګه ګراس کوئ؟ الحمدلله پرونه داسې مو برداشت کوو، پاس مو کړو انشاءالله، مخکې بیا هم پاس کوو. دا کومه جذبه ده؟ دا د خان صاحب مینه ده او د خان صاحب د ملک سره مینه وه او د ملک سره چې د چا مینه وي نو هغه به هر بچی راوځي انشاءالله. ستاسو دا مینه د کله نه ده جي؟ زموږ خو الحمدلله زموږ د 2013 نه ورسره زما لومړی الیکشن و. الیکشن کې پارټیسپیشن کړی و؟ نه زه خپله لکه پاکستان یوت صدر یم ډسټرکټ نوشهره. ډسټرکټ نوشهره ډسټرکټ نوشهره. ها ګډ زبردست. دا راته ووایئ چې په دې ټایم تاسو ته پته ده چې ډېر زیات مشکلات دي، سټرګل دی، هډن دي او ډېر دوه وروڼه پکې وایي دي مونږ اورېدلي چې وایي شهیدان شو. نو ستاسو داسې قسمه سیاره نه یاره د ملک او د ملک د قربانۍ دپاره په یو قانون باندې مجرد نه برداشت کېږي. خان صاحب له څه پیغام ورکوئ؟ د خان صاحب دپاره څه کولی شئ؟ خان صاحب چې زمونږ د عوامو دپاره کم پیغام ورکړی، موږ عوامو ته پکار دی چې په هغې باندې غیرت وکړو. جی ګرانو عزتمندو، دا وګورئ په ویل چیر باندې راغلی رضا زموږ سپیشل ملګری دی او دوی د عمران خان صاحب سره دومره زیاته مینه کوي چې حالانکه دوی له پکار دی چې آرام وکړي، موسم هم ډېر یخ دی، خو بهرحال دا هغه جذبه ده. په دې درنه کې، په دې احتجاج کې د اتیا کالو بابا هم شته او ماشومان هم ډېر زیات دي، فیملیز هم ډېرې زیاتې راغلي. نو بهرحال او د ټولو دا وینا ده. ښه دا راته ووایه واپسي چې دا د خان صاحب نه بغیر کېدی شي که نه؟ بالکل نه، چې خان زمونږ د خان صاحب ریښایي نه شوي او د خان صاحب کومې مطالبې دي هغه نه وي حل شوي، نو هغې پورې به موږ د دې ځای نه رکاوټ نه کوو او په شا کېږو به نه. جی ګرانو عزتمندو، دا تاسو ګورئ دا جذبه، دا د خیبر پښتونخوا د عوام الناس جذبه